افغان حکومت تر سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې تاسې خپله چوپتیا ماتوئ. تاسې تر اوسه ولې خاموشه وئ؟ هم ډېر زیات غمګین وو او احساسات هم ډېر لوړ وو. ضرورت د دې و چې یو څه وخت په د خپلو اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده واوسېږو چې ولس ته بېرته څه ووایو. د افغانستان له سقوط وروسته د حمدالله محب لومړنۍ مرکه. د افغانستان د سقوط وروسته د مخکني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لومړي ځل رسنیو کې راښکاره شو او د حکومت د سقوط په تړاوي پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمګین وو، موږ هم ډېر زیات غمګین وو او احساسات هم ډېر لوړ وو. ضرورت د دې و چې یو څه نوموړی چې اوس په امریکا کې دی له ازادي راډیو سره یې دا مرکه کړې. نوموړي ویل چې په وروستیو کې موږ ټول په دې پوه شوي یو چې د مقاومت هیڅ لار نه ده پاتې. هغه د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په اړه هم ویل چې دا خبره غلطه ده چې هغه له ارګ څخه د تګ پر مهال له ځان سره پیسې وړي، بلکې ولسمشر ته دومره وخت هم په لاس ورنه راغی چې خپل کتابونه له ځان سره راواخلي. حمدالله محب ویل چې امنیتي ځواکونو ځکه جنگ ته دوام ورنه کړ چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ موافقه شوې وه او د جنگ لپاره نور هیڅ جواز نه و پاتې. حمدالله محب په دغه مرکه کې د حکومت د سقوط او د حکومت د وروستي حالت، مقاومت او نورو ډیرو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي چې ویډیو یې د ازادي راډیو پر ویب سایټ، یوټیوب چینل او نورو ادرسونو باندې خپره شوې ده.